بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ د CSS ډسپلی باندې خبره کوو او دا مو د CSS شپاړسم درس ده. CSS ډسپلی چې ده دا په CSS کې د اهمترینو پراپرټیانو له جملې نه ده، او کله چې موږ وغواړو یو الیمنټ د ښکاره شي یا نه، که ښکاره کیږي بیا د په کوم شکل باندې ښکاره سي او څنګه دې ښکاره سي، نو د دې لپاره بیا موږ د ډسپلی پراپرټي نه استفاده کوو. ډسپلی پراپرټي چې ده دا عموم کې د ډیرو الیمنټونو لپاره د اکثریت الیمنټونو لپاره د تطبیق وړ ده. موږ کولی شو چې په ډیرو الیمنټونو باندې دا تطبیق کو. نو ډسپلی چې ده دا ځان سره ډیرې پراپرټیانې لري چې هره پراپرټي ډیره مهمه او په خپل ځای کې ډیره کارېدونکې ده. مثلا یو پراپرټي چې ده هغه بلاک ده، چې بلاک څه کارول کیږي. نو لومړی به راسو HTML ته، هلته به موږ یو څه الیمنټ جوړ کړو، بیا به دغه نه وروسته په ډسپلی باندې کار وکړو. نو دا ما راواخیست، کاپي مې کړ او دغه باډي کې څنګه کومه دا زه فیسټ کومه. نو که اوس موږ راسو دا کنټرول ایس کو، د دې نه وروسته راځو دغه ریفریش کو، د موږ سره همدغه ټکس ښکاره کیږي. خو د دې ټکس کې زه غواړم چې یو څه الیمنټونه ایجاد کړم. نو د دې لپاره واړه واړه الیمنټونه زه ایجادوم. صحیح ده. مثلا یو انډرلاین په نامه باندې یو الیمنټ مې دغه ځای کې جوړ کړ، یو بل ځای کې هم زه جوړولی غواړم، مثلا یو بل په دې ځای کې جوړول غواړم. صحیح ده. او ویزیبیلیټي مې په انډرلاین یا په یو الیمنټ کې څنګه کړه، را ایثار کړه. همدغه شان یو بل ځای کې هم جوړول غواړم، مثلا په هیډن اخري یو چې دا څنګه کومه، دا غواړم چې انډرلاین یې کړم. نو د دې لپاره چې دا اوس دا خو موږ دې ځای کې څو الیمنټونه جوړ کړل، 3 الیمنټونه، 3 انډرلاین مو جوړ کړل. د هر یوې څنګه د ځان ته یو الیمنټ سو. اوس ګوره یو دغه شو الیمنټ، یو دا سو، او یو بلې هایډن هم باید شی راغلی وي، الیمنټ راغلی وي، وبخښئ دا هم باید انډرلاین شوی وي. خو کوم ځای کې مو غلطي کړې، غلطي مو دا کړې ده چې دا مو په کلوز ټک باندې شروع کړی، دا باید په سټارټ ټک باندې شروع شي. نو اوس زموږ سره چې سو 3 الیمنټونه شو. نو راځو اوس په دغه الیمنټونو باندې زه ډسپلی پراپرټي تطبیق کوم. نو دغه سټایل ساحه چې ده دا د CSS ساحه ده. په همدغه ځای کې زه غواړم چې په یو باندې چې وکړم، سټایلونه اپلای کړم. نو زه ورته وایم چې دا ډسپلی کړم ته په کوم ډول ډسپلی کړه، د بلاک په شکل ډسپلی کړه. نو اوس راځم تاسو ته بلاک تشریح کوم چې بلاک څه ده. بلاک پراپرټي، ډسپلی پراپرټي او بلاک ویلو. کله چې ډسپلی پراپرټي ته موږ بلاک ویلو ورته ورکو، نو دا بلاک ویلو د دې لپاره کارول کیږي کله چې موږ یو الیمنټ وغواړو چې د نوي لاین نه دی شروع شي، له نوي لاین نه دی شروع شي. نو موږ بیا چیک کوو، موږ بیا بلاک پراپرټي بلاک ویلو کارو. صحیح ده. نو اوس راځو دغه مسیو که د دې نه وروسته اوس تاسې وګورئ دغه بلاک ویلو چې موږ هلته انتخاب کړل، د هر یو الیمنټ به چې کیږي د نوي لاین نه به شروع کیږي. صحیح ده. نو راځو دغه ریفریش کوو. کله چې ریفریش کوو ګوره دا سپیسیفایز دا هم نوي لاین نه شروع سه، ویزیبیلیټي هم د نوي لاین نه شروع شوله، او هایډن هم دا هم په نوي لاین کې شروع شوله. صحیح ده. نو د بلاک کار څه شی ده؟ د بلاک کار دا ده چې یو الیمنټ له نوي لاین نه شروع کوي. صحیح ده. یو کار دا ده. دوهم دا ده چې کله دا له نوي لاین نه شروع سي، دغه ټول لاین دې خواته وګورئ، دا ټول لاین ځان سره چې کوي ځان سره نیسي، بل هغه الیمنټ ته اجازه نه ورکوي چې دغه لیکه کې بل الیمنټ دې هم راسي. صحیح ده. دغه ټول الیمنټ څنګه کوي ځان سره نیسي. دا دوهم کارو دی، دغه ټول لاین ځان سره نیسي، دا دوهم کارو دی هغه د بلاک. دریم د بلاک دا کار ده چې ځان سره کولی شي چې ویت، هایټ، پیډینګ، مارجن دا قبول کی، یعنی دا قبلوي، خو د دې قبلېدو سره سره بیا هم الیمنټ له نوي لاین نه شروع کوي او هم په دغه لاین کې بل چاته اجازه نه ورکوي. صحیح ده. لکه څنګه زه اوس راځم مثلا دې ته بیکګراوند ورکوم. صحیح ده. بیکګراوند چې زه به ګرې بیکګراوند ورته ورکړم. دې نه وروسته دغه ریفریش کوم. نو تاسو سوچ وکړئ دغه چې سو همدغه ټول الیمنټ بیکګراوند چې تر اخر سره پورې همدغه لیکه یې ټوله ځان سره نیولې ده. صحیح ده. خو
خو که زه اوس ورته وید او هایټ ورته ورکړم صحیح ده راځم وید ورته ورکوم 400 پکسل همدغه شان هایټ هم ورته ورکو خو فیډینګ ورته ورکو بل فیډینګ ورته ورکو څو 4 طرفونه د فیډینګ هم ځان سره واخلي ورته وایم چې دا د 100 پکسله شي صحیح ده کنټرول ای سیو کوئ د دې نه وروسته راځو فیډینګ هم ځان سره قبلوي او وید هم ځان سره قبلوي ګوره فیډینګ هم ځان سره قبول کړ او همدغه شان وید هم ځان سره قبول کړ چې 400 پکسله شو هر یو الیمنت 400 پکسله وید ځان سره نیولای خو د دغه لیکه کې چې خواته نور فاصله ځایسته بل الیمنت هم ځای نه ده ورکړی صحیح ده هم له نوي لاین نه شروع ده او هم دغه لاین ټول ځان سره نیولی ده او هم ځان سره وید او فیډینګ دا یې قبول کړی ده دا د چا کار و دا د بلاک کار و اوس که زه د دې بلاک په ځای باندې انلاین ورته وایم صحیح ده انلاین کار دا ده چې دوی ځان سره له نوي لاین نه شروع نه کوي په همدغه لاین کې دا ځان سره کوي صحیح ده په دغه لاین کې څنګه کوي دا ځان سره مني خو بل خبره دا ده چې انلاین خو ګوره یو دا سو چې ځان سره نوی لاین نه شروع کوي او بل په همدغه لاین کې بل ته هم ځای ورکوي بل الیمنت ته یا نور ډیټا ته یا نور کنټینټ محتویاتو ته دې ته هم ځای ورکوي او خو تر ټولو اصلي کار دا ده چې دی چې کله وید انتخابیږي دا وید ځان ته خپله انتخابوي خپله د کنټینټس نه انتخابوي مطلب په یو کنټینر کې یا باکس کې یا یو الیمنت کې چې څومره کنټینټ دي محتویات دي په همغه اندازه باندې ځان ته چې جوړوي وید جوړوي دلته وید موږ اوس 400 پکسل ورته ورکړی دا 400 پکسل ځان سره نه مني نه ځان سره هایټ مني نه ځان سره وید مني صحیح ده دا یو هم ځان سره نه مني دی ځان سره چې مني دی ځان سره محتویات مني د محتویاتو په اندازه باندې مثلا دا فرض مثال محتویات دي صحیح ده دا ډیټا ده دغه ډیټا یا دغه محتویاتو په اندازه باندې دی چې کوي دغه ډیټا دغه محتویاتو یا دغه د کنټینټس په اندازه باندې دی ځان سره چې نیسي وید نیسي نو دلته چې ما څومره وید ورکړی دغه په پام کې نه نیسي 400 پکسل ما وید ورکړی دا په پام کې نه نیسي دی ځان سره چې په پام کې نیسي دی ځان سره محتویات یا کنټینټس په پام کې نیسي څومره کنټینټس وي بس په هغه اندازه باندې چې راوړي فاصله راوړي په هغه اندازه باندې ځان سره وید مني نو وید مني نه هایټ مني صحیح ده یو کار دا ده دویم کار دا ده چې دی ځان سره د محتویاتو په اندازه باندې چې راوړي وید راوړي صحیح ده یعنی د پراخوالی دی محتویاتو په اندازه راوړي کنټینټ په اندازه راوړي او دریم کار دا ده چې دغه نه وروسته ځان ته په دغه لیکه کې نور الیمنټونو ته هم ځای ورکوي صحیح ده دا دریم کار سو او څلورم کار دا سو مثلا دا پیډینګ او مرجن دا نور شین ځان سره مني هغه کې ستونزه نه لري صحیح ده د کنټرول ای سیو به کو د دې نه وروسته راځو دغه ریفریش کوو کله چې ریفریش کو ګوره تاسو ته وګورئ فیډینګ هم ځان سره منلی ده او بل دا ده چې د محتویاتو په اندازه ځان سره فاصله نیولې ده او به وګوره موږ 400 پکسل هلته ورکړی خو 400 پکسل یې څنګه ده دا یې ځان سره نه ده نیولی ځان سره د محتویاتو اندازه نیولې ده او همدغه شان په دغه لیکه کې ځان سره نورو الیمنټونو ته هم ځای ورکړی ده دا د چا کار و دا د انلاین کار و بل زموږ سره چې ده هغه انلاین بلاک ده انلاین بلاک د څه لپاره کارول کېږي تاسو فکر وکړئ موږ په هغه کې چې ده په بلاک کې موږ وید هایټ فیډینګ مرجن دا یې ځان سره منل خو هلته خبره دا وه چې د شروع له نوي لاین نه کوله او ځان سره په همدغه لیکه کې څوک بل الیمنټ ته ځای نه ورکوو صحیح ده یو همدغه یې کار و او انلاین بیا داسې و انلاین داسې و چې هغه ځان سره د محتویاتو په اندازه باندې فاصله نیوله صحیح د محتویاتو په اندازه هغه بیا ځان سره وید او هایټ دغه نه قبلول او نورې لیکل له چینه شروع کېدله لیکه په انلاین کې شروعېدله بیا د دغه دواړو د یو ځای کېدو نه انلاین بلاک جوړ شوی انلاین بلاک کې بیا دا خبره ده چې لیکه چې دا د الیمنټ لپاره شروع له نوي لیکې نه شروع کېږي صحیح ده او بل په همدغه لیکه کې بل الیمنټ هم ځای ورکول کېږي صحیح ده او همدغه شان دا ځان سره وید او هایټ هم مني چې کوي وید او هایټ دا هم ځان سره مني پیډینګ مرجن دا هم ځان سره مني یعنی د هغو ښه خاصیتونه یې راخیستي دي په انلاین بلاک کې چې سوي دي یو ځای سوي دي که زه راسم دلته انلاین بلاک ورته وایم صحیح ده 400 پکسل مې ورته ورکړی ده او 100 پکسل پیډینګ مې ورته ورکړی ده بیکګراوند چې ده ګرې ده نو که زه راسم دغه ریفریش کړم ګوره دی هر یو ځان ته نوی لاین شروع صحیح ده نوی لاین شروع بیا چې څومره هغه و اندازه یې ځان سره هغه کړې ده
400 پکسله دي. هغې نه وروسته بل نوره ډیټا ته کنټینټ ته هم ځای ورکړی. صحیح ده. تاسو ورته فکر ده همدغه شان. ګوره دا چې و دا د انلاین بلاک کار و. بل د موږ سره فلیکس ده. فلیکس او ګریډ دا هم بیخي زیات کارول کیږي. فلیکس او ګریډ دا هم بیخي زیات کارول کیږي او د دواړو استعمال چې ده هغه یوازې بعدونو کې ده. که موږ وغواړو چې ون ډایمنشنل بعد وکارو، کله چې دا جوړښتونه په کوم ډول ښکاره شي، یا دې په کالم شکل باندې ښکاره شي په دې ډول باندې عمودي، او یا د افقي د رو په شکل ښکاره شي، یو به ته ښکاره کوي، یا په رو شکل ښکاره کوي یا به په کالم شکل ښکاره کوي، یعنې یو بعد باید واوسیږي. دې لپاره بیا موږ چې کارو، دې لپاره موږ فلیکس کارو. مثلا څنګه دا بیا د پیرنټ الیمنٹ لپاره کارول کیږي. پیرنټ الیمنٹ باید ځان سره چې ولري، چایلډ الیمنټونه باید ځان سره ولري. صحیح ده. چې همغه ځان سره په یو بعد یا دوه بعدونو باندې ځان سره ښکاره کړي. اوس مثلا زه راځم یو ډیو اخلم، ډیو جوړوم. صحیح ده. دا یو ډیو ما جوړ کړ. دې ډیو په داخل کې یو څو دې ډیو ته به زه کلاس ورکم. کلاس ورته ورکم مثلا کنټینر په نامه باندې. دا چې دا یو ډیو څه دې په داخل کې زه نور ډیوونه جوړوم، او هر ډیو ته زه ډیټا کنټینټس اچوم. مثلا دا لومړی هغه دا فرست ډیو ده. صحیح ده. همدغه شان دا اوس کاپي کوم، داسې یو څو دانې نور هم په همدغه ډیو کې زه ځای په ځای کوم. دا فرست، دا بل سیکنډس، او دا بل چې تھرډس. نو درې ډیوونه ما سره څنګه شو؟ دغه درې ډیوونه بس کفایت کوي. دغه درې ډیوونه ما څنګه کړل؟ جوړ مې کړل. د دې نه وروسته راځم دغه ریفریش کوم. نو فرست ډیو، سیکنډ ډیو، تھرډ ډیو، درې ډیوونه د موږ سره دلته جوړ شول. صحیح ده. اوس زه راځم په دې هر یو باندې چیک کوم، کوډ کوم. نو لومړی راځم چیک کاروم. لومړی په دغه کنټینر ډیو باندې زه چیک کوم، ډیزاین کوم. زه به راسم دلته به ولیکم کنټینر، همدغه شان سپیل ده AINA. صحیح ده. خو دلته به تاسو چې واچوئ ډاډ علامه به واچوئ، ځکه هلته کلاس ده. صحیح ده. نو یو خو دا ده چې زه دې ته بیکګراوند باید مشخص کړم. بیکګراوند مثلا دې ته ما ګرې انتخاب کړ. صحیح ده. او نور راځم اوس ګورم چې دا څنګه ښکاره کېږي. د موږ سره دغه ده په دې ډول باندې دغه ټول ډیوونو. ګوره دا په یو پیرنټ کې، دا پیرنټ ته ما چې ورته ورکړ، ګرې مې ورته ورکړ. نو همدغه شان زه اوس راځم دغه نورو ډیوونو ته هم چې اچوم. مثلا په کنټینر کې نور کوم ډیوونه چې دي، چایلډ ډیوونه، هغو ته هم زه بیکګراوند اچوم او ورته وایم چې دا د چې سي، دا د ګرین سي، چې لږ تازه ښکاره شي. او په دې کې کوم لیکل چې شوي دي هغه د چې راسي، هغه د وایټ راسي. کنټرول ای سیو کوئ، بیا یې دا ریفریش کوو. نو ګوره دا کلر سپین راغی، خو نو ټول ډیوونه چې راغلل په شین کلر کې راغلل، ټول سره یو ځای دي، ځکه جدا جدا ښکاري. که غواړو دا جدا جدا ښکاره کړو نو اوس راځو. نو اوس زه ورته وایم چې دا د ډسپلی سي. صحیح ده. دا د ډسپلی سي د چې په شکل د ډسپلی سي، د فلیکس په شکل د ډسپلی شي. صحیح ده. او د فلیکس سره دا ځان سره یو څه ګیف هم واخلي. ګوره موږ ګیف پراپرټي هم دلته کارولی شو. زه ورته وایم چې ګیف دې څومره راسي، لس د هر ډیو ترمنځ د یو څه خالي فاصله هم راسي، ګیف دې هم راسي. مثلا 10 پکسله ګیف دې هم سره راشي. اوس ګوره دا د 10 پکسله ګیف هم دې په منځ کې راوړ. صحیح ده. خو هر ډیو څنګه سو؟ ګوره دا فرست ډیو ده، دا سیکنډ ډیو ده، دا تھرډ ډیو ده. هر ډیو چې راغلل په یو بعد کې راغلل، په رو کې راغلل، یعنې دا چیک کې راغلل، په یوه رو کې راغلل. که دا تاسو ته اوس ورته وایه چې نه دا د په رو کې نه راځي، صحیح ده، دا د په کالم کې راسي، نو بیا ته ورته وایه چې ډسپلی وبخئ فلیکس ډایرکشن. فلیکس ډایرکشن د په چې کې وي، په کالم کې دی وي. صحیح ده. نو دا که کالم ورته انتخاب کو، بیا راسو دغه ریفریش کو. صحیح ده. دا اوس موږ سره په کوم ډول ښکاره کېږي؟ په کالم ډول باندې ښکاره کېږي. صحیح ده. او که دا ورته ووایي چې نه دا د په رو شکل ښکاره سي، په ډیفالټ ډول هم رو وي، نو رو موږ ورته لیکو. او که وایي چې کالم، بس همغه کالم لیکو.
صحیح ده. نو بل په دې کې چې ده جسټیفای کنټینټ دی. صحیح ده. جسټیفای کنټینټ ځان سره اخلي او الاین آیټم ځان سره اخلي، پلیکس ډایریکشن ځان سره بل پراپرټي اخلي. ګوره ځینې نورې پراپرټیانې هم د دې سره موږ کاروو. صحیح ده. نو پلیکس رب ځان سره اخلي. پلیکس رب د څه لپاره ده؟ فلیکس رب د دې لپاره ده، زه دلته ولیکم چې فلیکس رب دا د دې لپاره ده که ته نو رف ورته وایې. صحیح ده. دا نو رف او رب دا خو موږ ویلی وو مخکې هم. که رف نو رف ورته وایې دې کې څومره محتویات دي او محتویات اضافه کیږي نو دا د همدغه شان مخې ته لاړ سي، لیکه دې نه ماتوي. او که ورته وایي چې نه لیکه دې ماته کي بلې لیکه ته دې راښکته شي، بیا دا چې ورته وایي رف ورته وایي. او همدغه شان جسټیفای کنټینټ دی. صحیح ده. جسټیفای کنټینټ په دې معنی چې په افقي ډول باندې د دا ماته په کوم ځای ته راسي، زه ورته وایم دا د سنټر ته راسي. دغه محتویات د دې چیرته راسي؟ دا د سنټر ته راسي. که زه دا ریفریش کړم نو دا باید چیرته راسي؟ د سنټر ته راسي. او الاین آیټم چې ده، الاین آیټم دا بیا په عمودي ډول باندې سنټر ته راوړي، کوم ځای ته راوړي. دا راځو دا سیو کوو، دې نه وروسته راځو دغه ریفریش کوو. صحیح ده. نو دا سنټر ته راځي. ګورئ دا جسټیفای کنټینټس دي. صحیح ده. وبخئ که زه دا اوس دې ځای نه لرې کړم. صحیح ده. دا کنټرول ایس کړم، بیا راسم دغه ریفریش کړم، نو دا چې راځي دا سنټر ته راځي. دا سنټر ته په عمودي ډول افقي ډول باندې ګوره په دې لاین په شکل باندې دا چیرته راوړي؟ سنټر ته راوړي. که چیرته دې فاصله زموږ سره زیاته وه موږ بیا موږ بیا جسټیفای کنټینټ ورته وایي. جسټیفای کنټینټ چې دا هغه ټاپس او مثلا باټمس او سنټرز، یعنې دا د پورته راسي ښکته دې راسي که سنټر کې دې راسي. او دا لاین آیټم چې دا بیا دا ده چې دا د لیفټ ته راسي، سنټر ته دې راسي او که رایټ ته دې راسي. دغه ویلوګانې ځان سره قبلوي. صحیح ده. او ګیپ چې دا ګیپ د دوی ترمنځ چې ورکوي همغه فاصله ورکوي. دا د پلیکس مربوط درس. بل د موږ سره چې دا هغه چې دا ګریډ ده. ګوره پلیکس خو تاسو وپېژانده چې پلیکس چې و په 1 ډایمنشنل کې و، یا به رو یا به چې و کالم به و. بل د موږ سره اوس ګریډ ده. ګریډ چې دا موږ ته دا جوړښتونه یا دا لی آوټ چې دي دا موږ ته په 2 ډایمنشنلونو کې ښیي، 2 یا څو ډایمنشنل کې موږ ته ښودلی شي. صحیح ده. چې دا د هم د رو اوسیږي او هم د چی اوسیږي کالم دی اوسیږي. خو د دې ځان سره بیا چې استفاده کوي، مثلا ګریډ ټمپلیټ کالم کاروي، ګریډ ټمپلیټ رو کاروي، یا ګیپ کاروي. صحیح ده. یا ګریډ کالم کاروي یا ګریډ رو، دا هم ځان سره کارولی شي. دا ځینې پراپرټیانې دي چې موږ اوس دې سره ځینې پراپرټیانې کاروو. مثلا زه راځم دې ځای کې زه ورته وایم چې دې ډسپلی د پلیکس نه راځي، دې ډسپلی د چی راسي؟ ګریډ راسي. صحیح ده. او د دې نه وروسته دغه ریفریش کوو، دې پلیکس کالم او دا شان هم نور تر لرې کوو دغه ځای نه. صحیح ده. نو دا د موږ سره ګریډ راسي او ګیپ دې هم ځان سره څومره واخلي؟ 10 پکسله ګیپ دې هم ځان سره واخلي. دا راځو ریفریش کوو، دا اوس په دې ډول باندې موږ ته ښکاره کېږي. دې سره اوس زه چې کاروم ګریډ ټمپلیټ کالم کاروم. صحیح ده. یا رو کاروي، هر څه ته ورسره کاروي. زه ورته وایم چې ګریډ بیا د ټمپلیټ او کالم دا ورسره کاروم. صحیح ده. زه ورته وایم چې دا د یو پریک په اندازه راسي، پریکشن. صحیح ده. یا د 2 بیا دغه نه وروسته 2 بیا دغه نه وروسته یو اف آر راسي، بیا دغه نه وروسته یو اف آر راسي. اوس دې مفهوم څه شی ده؟ دې مفهوم دا ده چې موږ سره اوس 3 ډیونه دي. تاسو سوچ وکړئ موږ سره 2 ډیونه دي، په داخل کې 3 ډیونه اوس فرست سیکنډ تھرد 3 ډیونه و. دا هر یو ډیو دی په مساوي اندازه راسي. صحیح ده. یعنې څومره سکرین چې ده، که سکرین مثلا 900 پکسله وي، هر یو ته چې موږ 900 په 3 تقسیم کو هر یو به څومره راسي؟ 300 پکسله راسي. یعنې دا هر یو د څومره اندازه ونیسي؟ 300 پکسله اندازه دی ونیسي. صحیح ده. که زه راسم دغه ریفریش کړم، اوس وګورئ دې هم ځان سره 300 پکسل اندازه نیولې، دې هم ځان سره همدومره نیولې، دې هم ځان سره دومره نیولې، او 3 وړه چې راغلي دي په یو لیکه کې راغلي دي. صحیح ده. که زه ورته وایم اوس صحیح ده
چې دا اول یو چې دا دې ته دوه هغه ورکړه. مثلا دا یو اف آر ده، دا دې هم یو اف آر او دا اول یو چې دا د دغه دواړو چې ونیسي، دواړو دوه په اندازه باندې فاصله ونیسي. صحیح ده. اوس راځو دغه ریفریش کو، ګوره د دوه په اندازه باندې فاصله ونیوله. صحیح ده. او دې څنګه دی، د دواړو نورې مساوي یو په اندازه نیولې ده. صحیح ده. اوس که د دې په ځای موږ دا نه ورته وایو، موږ یو بل دلته یو فنکشن کارو. صحیح ده. د چې په نامه باندې د ریپیټ په نامه باندې فنکشن کارو. اوس په دې ریپیټ فنکشن کې زه ورته وایم چې په هر لیکه کې ما سره چې راوړه دوه فریکشن راوړه، دوه ساحې راته راوړه، او هر یو د په مساوي اندازه سي. صحیح ده. کنټرول ایس سیو کوی. د دې نه وروسته راځو بیا دغه ریفریش کو، ګوره هر یو چې دا په هر یو لیکه کې دوه دانې راوړي، په هر لیکه کې څو دانې راوړي؟ دوه. او دغه دواړه د ځان سره چی نیسي؟ مساوي نیسي. نور چې څومره ډیر موږ هغه راوړو د ساحې، هغه ساحې هم دغه شان لاندې راځي. صحیح ده. او په هر لیکه کې به دوه دوه ډیونه راځي او مساوي اندازه به نیولې وي. صحیح ده. اوس که دا موږ مثلا دا ورته دوه اف آر کو او دا چې راځي هغه خو مساوي راځي، هغه خو دوه اف آر. او که ورته وایي چې یو د یو اف آر راسي او بل د دوه اف آر راسي. صحیح ده. نو بیا دا ریفریش کو وګورو، نو دا یو بچی راځي، یو اف آر راځي، او بل بچی راځي دوه اف آر راځي. بیا په دې ځای کې به دریم هم سره اخلئ، درې اف آر، دا بیا بیخي زیات سو. صحیح ده. ګوره دا خالی ساحه راغله، دا بیا درې اف آر سو، او دا نور هم دغه شان. نو دلته داسې ده چې دا دوه یو ریپیټ فنکشن سو. صحیح ده. په دې کې چېرته موږ یو اف آر ورته ورکو، دا بیا په دې معنا چې دوه برخې دې په یو کال هغه کې جوړې سي رو کې، او هر یو د مساوي اندازه واخلي. صحیح ده. نو راځو مثلا دغه ریفریش کوو، نو دوه برخې جوړې شولې په یو رو کې، او هر یو چې واخیسته مساوي اندازه واخیسته. که ته مساوي اندازه نه ورکوي، یو خو هغه تیره ریپیټ فنکشن په اساس موږ نه ورکوو، بس همغه ورته انتخابو، همغه رقم هم کولی سو. خو که وایي چې نه، دې له د ریپیټ فنکشن له لارې موږ مساوي اندازه نه ورکوو، یو ته یو اف آر ورکوو، بل ته دوه اف آر ورکوو. صحیح ده. دا اوس په دې معنا چې څلور برخې ته جوړې کړې، ځکه په یو برخه کې یو اف آر راغی، بیا دوه اف آر راغی. صحیح ده. همدغه شان په دویمه برخه کې بیا همدغه شان. صحیح ده. دا اوس څلور برخې جوړېږي. اوس که دا زه ریفریش کړم، دا څلور برخې جوړې شوې. یو برخه دغه شوه. صحیح ده. یعنې دا یو مساوي یو اف آر راغی. بل دغه سیکنډ برخه سوله چې دا دوه اف آر راغی. دا سیکنډ برخه چې دا سیکنډ ډیو چې دا د لومړی د اول ډیو چې دا د فرست ډیو د دوه په اندازه باندې ځای نیولی. ترډ ډیو چې دا د بیا د یو په اندازه ځای نیولی. صحیح ده. او دریمه برخه چې دې کې ډیو نست، څلورمه برخه په دې کې چې ډیو نسته، د کومه اندازه نیولې، د بیا د دوه په اندازه ځای نیولی ده. نو په دې ډول باندې موږ چې کولی سو د ګریډ لپاره ویلوګانې انتخابولی سو، د ګریډ ټمپلیټ کالم لپاره. او که موږ اوس د ټولو په ځای باندې ډسپلی نن کو، ورته که نن کو ده، نو د موږ سره دا ډسپلی څنګه کیږي؟ نه ښکاره کیږي. موږ سره بیا همغه نه ښکاره کیږي، نه شو کیږي. نو دا د ډسپلی اړوند درس. یو بل زموږ سره د ډسپلی اړوند چې وبخئ په دې سلایډ کې موږ د دې ترمنځ چې کوو توفیر وایو، لنډیز یا خلاصه وایو. نو موږ سره ډسپلی ویلوګانې مختلفې ویلوګانې مو ویلې، بلاک مو ویلې، انلاین مو ویلې، انلاین بلاک مو ویلې، نن مو ویلې، پلیکس مو ویلې، ګریډ مو ویلې. په بلاک کې چې دا په بلاک لیول، دا مثلا بلاک لیول باندې یعنی چې د سر نه لیکه شروع کی، د یو الیمنٹ په سٹارټ نه شروع کی، دا په دې کې موجود. بل چې دا په انلاین په دې کې نو موجود، یعنی دا لاین بای لاین دې نه ورسته لیکه چې دا بل محتویات ځان سره ومني او نه مني، دا په دې کې نو موجود. بل چې دا د ځان سره چې اخیستلی سو وید او هایټ، دا ځان سره اخیستلی شو. او انلاین چې انلاین کې بیا دا بلاک لیول باندې نه وو، دا په انلاین شکل باندې وو. صحیح ده. او دې ځان سره چې نه اخیسته، وید او هایټ نه اخیسته. او انلاین بلاک چې دا بیا د بلاک په شکل نه وو. صحیح ده. بلاک په شکل نه وو، له سٹارټ نه شروع کېده، خو
ان لاین وو یعنې په یو لاین کې وو او ځان سره چې اخیستلی سول وید او هایټ هم ځان سره اخیستلی سو. صحیح ده. او نن چې دا نن خو بیا هېڅ ښکاره کېږي نه، دا یو شی هم ځان سره نه اخلي. په پلیکس کې چې وو هغه د بلاک په شکل باندې وو، ان لاین نه وو، خو پلیکس ځان سره بیا ون ډایمنشنل وو او وید او هایټ هم ځان سره منه، هغه ستونزه نه وه. ګریډ هم همدغه شان او پلیکس چې وو هغه ون ډایمنشنل وو، ګریډ چې وو هغه چې وو ټو ډایمنشنل وو. په دوه هغه باندې کار کوو. له دې سره بل چې دا د موږ سره فلوټ ده، د فلوټ ځای چې دغه پلیکس او ګریډ نیولی، ډېر هغه پلیکس او ګریډ استفاده کېږي. خو بیا هم کله کله موږ غواړو چې یو الیمنټ د ښي طرف ته یا چپ طرف ته راسي، خو له دې سره دغه الیمنټ سره دی دې لیکنه هم یو څه سره یا نور محتویات دې هم د دې سره ځای په ځای سي. صحیح دی. دې سره دې نور محتویات هم ځای په ځای سي. کله که تاسې لیدلی وي یو طرف ته ایمیج راغلی وي، ښي طرف ته ایمیج راغلی وي، دا چپ طرف ته نورې لیکنه راغلی وي، نو دا بیا د موږ فلوټ په اساس باندې کولی سو. فلوټ چې دا هغه ځان سره دوه ویلوګانې اخلي، لیفټ او رایټ. مثلا زه به دلته راشم، صحیح ده، یو ډیو چې دا دې ته به هغه ورته ورکړو. صحیح ده. فلیکس کنټینر دا به راشو، بیکګراونډ خو ډسپلی به کو، ورته به وایو چې دا د موږ سره لیفټ خو اول به همدغه ټول ترې ډنګ کړو، داسې وبه ګورو چې دا اوس موږ سره په کوم ډول ښکاره کېږي. دا اوس موږ سره په دې ډول ښکاره کېږي. خو که زه راسم دغه ډسپلی کم او ډسپلی کې ورته ووایم چې دا د موږ سره رایټ طرف ته راسي، وبخئ فلوټ بسي. صحیح د ډسپلی نه دلته باید موږ فلوټ واخلو. دا ځان سره یا رایټ اخلي او یا چې اخلي لیفټ اخلي. زه ورته وایم چې دا د موږ سره رایټ سي، نو دا چیرته راځي؟ رایټ ته راځي. دا کله چې رایټ ته راسي دې سره که چیرته نور محتویات وي، لیکنه وي، فرض مثال دا عکس ده، صحیح ده، دا دغه ځای ته راغی، د دې سره یې خواته بیا نور چې راځي، هغه نور محتویات چې وي هغه هم ځان سره راوړي. صحیح ده. زه به یو څه راوړم دلته، نو دغه لیکنه به راواخلم، کنټرول سی به کم او دلته به راشم، دغه ځای کې به یو چې جوړ کم، یو پاراګراف به جوړ کړو. او د دې پاراګراف په داخل کې به چې کو همدغه ډیټا دغه لیکنه واچو. اوس که راسو دغه ریفریش کو، صحیح ده، نو دا لیکنه که لږ ډېره کو نو بیا به ښه ښکاره شي. صحیح ده. وګورئ هغه چیرته راغلی دی، هغه رایټ طرف ته راغلی، دا نور لیکنه چې راغلی هغه لیفټ طرف ته راغلی. اوس که زه راسم دلته دې ځای ته راسم او دغه ډیو ته زه ووایم چې دا اوس موږ سره لیفټ طرف ته مه راوړه، رایټ طرف ته مه راوړه، دا بیرته لیفټ ته که. صحیح ده. بیا کنټرول A6 یې کم او د دې نه وروسته راځم دا ریفریش کوم، نو دا اوس چیرته راځي؟ دا اوس لیفټ خواته راځي، دا تصویر یا دا ډیو، او دا نور چې راځي دا نور لیکنه رایټ طرف ته راځي. او که د دې په ځای اوس زه کلیر وکاروم، د فلوټ په ځای چې وکاروم کلیر وکاروم، کلیر هم ځان سره ویلوګانې اخلي. صحیح ده. کلیر هم ځان سره چې اخلي دوه ویلوګانې اخلي، لیفټ او چې رایټ. اوس که زه کلیر وکاروم نو بیا دا کلیر دا خاصیت لري چې دغه نه وروسته نور محتویات ځان سره نه مني. صحیح ده. نور محتویات بیا له نوي لاندې ځان ته لاین کې شروع کېږي. دغه لاینونه ټول ځان سره چې اخلي، همدغه کوم تصویر چې وي یا کوم ډیو چې وي یا کوم سیکشن یا الیمنټ دا ځان سره اخلي. نو د لیفټ د کلیر او د فلوټ ترمنځ همدغه عمره فرق ده، نور خاص فرق یې نشته. صحیح ده. که زه رایټ ورته وایم نو دا رایټ طرف ته شروع کېږي. کلیر رایټ. که دا رایټ ورته وایو نو د رایټ طرف نه باید شروع شي، خو کله کله دا ځان سره نه اخلي. کله کله نه اخلي. نور ممکن دا چې کارول کېږي بس همغه فلوټ کارول کېږي. که چېرته وغواړئ چې موږ دا فلوټ راوړو، لیفټ رایټ ته دې راوړو، خو ورسره دی چې ګر چاپېره دی کنټینټس سره راسي، موږ بیا فلوټ کاروو. او که ووایو چې ګر چاپېره د کنټینټس نه ورسره راځي نو بیا موږ چې کاروو، بیا موږ کلیر کاروو. صحیح ده. بیا موږ چې کاروو، بیا موږ کلیر کاروو.
نو دا د نن ورځې درس و. د نن ورځې درس لپاره همدغه کفایت کوي. خدای دې وکړي چې تاسو به یو څه اخیستي وي. د اوس لپاره ښې چارې.